محترم ورونو، یو بل هغه څوک چې د انبیا او رسولانو څخه دی، هغه انبیا او رسولان چې الله عز وجل د بشر د پاره قدوه او امامان ګرځولي دي، یو هم ایوب علیه السلام دی. ایوب علیه السلام هغه نبی او رسول دی چې علاوه پر نبوت او رسالت خاصتا د صبر په موضوع کې خاص پیشوا او امام دی. د ده علیه السلام په صبر سره مثال ویل کیږي. ایوب علیه السلام د هغه انبیا علیهم السلام د جملې څخه دی چې د ابراهیم او موسی علیهم السلام په مابین کې د خلقو د لارښوونې دپاره رالیږل سوی دی. د ایوب علیه السلام شجره په داسې ډول سره ده: ایوب ابن اموط ابن رازح ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراهیم علیهم السلام. ایوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام د اولادې څخه دی. ابراهیم علیه السلام چې دوه زامن درلوده، اسماعیل او اسحاق علیهم السلام. تر دوی وروسته ټول انبیا علیهم السلام د اسحاق علیه السلام د اولادې څخه دي، بیله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې دی علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه دی. یعقوب علیه السلام چې د اسحاق علیه السلام زوی دی، ودته اسرائیل هم ویل کیږي. نو کم وخت چې وویل سي بني اسرائیل یعنی د یعقوب علیه السلام اولاده. بني اسرائیل و 12 قبیلو ته ویشل سوي دي او هرې قبیلې ته سبط ویل کیږي چې جمع یې اسباط دي. او په قرآن مجید کې وځینې انبیا علیهم السلام ته د اسباط په لفظ سره اشاره سوې ده چې هغه په خپله دغه د یعقوب علیه السلام زامن نه دي، بلکې د یعقوب علیه السلام د زامنو اولاده ده. مقصد دا چې ایوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام د اولادې څخه دی. الله عز وجل د ابراهیم علیه السلام په باره کې فرمایي: ومن ذریته داوود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون. مقصد دا چې دغه ټول انبیا علیهم السلام د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دي. ایوب علیه السلام نبی مرسل و. الله عز وجل فرمایي: واوحینا الى ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان. الله عز وجل دغه ټولو انبیا علیهم السلام ته وحی نازل کړي دي او ایوب علیه السلام دغه رسولانو د جملې څخه دي. د الله عز وجل د طرفه ایوب علیه السلام په شام کې د حوران و قوم ته راولېږل شو. ایوب علیه السلام ډېر غني او مالدار و، ډېر بوده او چارپایان یې درلوده، بې حسابه مریان یې درلوده او الله عز وجل ډېرې مځکې او باغونه ورکړي وو. ډېر زیات تجارت یې درلوده. الله عز وجل اولادونه ورکړي وو او 7 زامن او 7 لوڼې یې درلودې. د غټ قوي صحتمند جسم او بدن خاوند و. ډېر زیات آشنایان او مجلسیان یې درلود. الله عز وجل قسم قسم نعمتونه ورکړي وو او بیا نو د الله عز وجل د طرفه د امتحان او ابتلا اراده وشوه چې دا ابتلا به اولا د ایوب علیه السلام دپاره امتحان او په وروسته کې به دی علیه السلام د نورو خلقو دپاره په صبر کې امام او پیشوا وي. او امتحان شروع سو. مال یې ټوله نیستې سو، ټوله مالونه، جایدادونه او حیوانات یې ختم او نابود سو، تر څو فقیر او غریب ځینې جوړ سو. د یوه وخت پر خوړو یې قدرت نه درلود. اولادونه یو په بل پسې مړه کېده. ټول زامن او لوڼې یې وفات سوه. 14 اولاده ټوله مړه سوه. خو ایوب علیه السلام ژوندی دی او صبر کوي. سبحان الله. د یو انسان یو زوی مري ډېر په غمجن کېږي، ژوند یې تاریک سي. موږ ولیده چې د یعقوب علیه السلام یو زوی ورک سو چې هغه هم مړ نه و. څونه پسې غمجن سو تر څو چې سترګې یې د ډېرې ژړا په خاطر ړندې سوې. صرف
د یوسف علیه السلام پر ورکېدو دا حال ورته پیښ شو، مګر ایوب علیه السلام 14 اولادونه په مرګ د لاسه ورکړل او بیا نو الله عز وجل په خپله ایوب علیه السلام په ډېر شدید مرض اخته کړ. څو مرض یې و داسې اندازې ته ورسېدی چې پر ځای یې کښېناوه، د ولاړېدو قدرت نه لري، تر داسې اندازې چې د بدن غوښې تویېدې. ابتلا او امتحان یې و ډېرې لوی او سختې درجې ته ورسېد. ملګري او آشنایان یې ټوله د لاسه ورکړل. هغه ډېر مجلسیان اوس هیڅوک نه ورته راځي. مجلسیان یې بیرېدل چې د ایوب علیه السلام مرض به ساري مرض دی، د یوه څخه به بل ته نقل کېږي، نو هیڅوک نه ورته راتله او نه ور نږدې کېدل. فقط یو دوه ملګري ورپاته شول چې هغو به هم د لرې خبرې ورسره کولې، د بیرې نه ور نږدې کېدل، هیچا یې خدمت نه کاوه بې له هغه د ده وفاداره ښځې. فقط دغه یوه ښځه وه چې په دغه مریضۍ کې د ایوب علیه السلام سره یې کومک کاوه او د ده علیه الصلاة وسلام خدمت یې کاوه. دغه ښځې یې خوراک او چښل ورکول، لمباوه یې او خپل مال یې په خرڅاوه، یعنې د خپلې خاصې دارایي څخه د ده علیه السلام نفقه ور برابرول، تر څو چې د دې دارایي هم خلاصه سوه. نو دغه ښځې به په تنخوا سره د خلکو خدمت او مزدوري کول چې خپل میړه ته یوه ګوله ډوډۍ ور برابره کړي. ورونو لږ فکر وکړئ، د الله عز وجل نازولی نبی مرسل په دغه حال مبتلا دی او ایوب علیه السلام په دغه امتحان او ابتلا کې 18 کاله تیر کړ. حال دا چې دی علیه السلام صابر دی، صبر کوي، هیڅ چاته هیڅ شکایت نه کوي، حتی خپلې ښځې ته شکایت نه کوي. 18 کاله پر دغه حال تیر شول. پرله پسې فقر او مسکنت، ضعف او مریضي، بېکسۍ او خوارۍ 18 کاله دوام وکړي او ایوب علیه السلام صبر کوي. یوه ورځ یې ښځې ورته وویل ته نبي مرسل یې، که الله عز وجل ته دعا وکړې چې د دغه حال څخه دې خلاص کړي، فقط دعا وکړه. تاسې د ایوب علیه السلام صبر ته وګورئ، حتی د خلاصون دعا یې هم نه کول، فقط حمد یې وایه، شکر یې ادا کاوه. دا یې هم نه ویل چې الهي رزق راکې، الهي صحت راکې. د الله عز وجل په قضا راضي و. نو خود ښځې یې ورته وویل ته نبي مرسل یې، که الله عز وجل ته دعا وکړې د دغه حال څخه به دې خلاص کړي. ایوب علیه السلام په جواب کې ورته وویل د صحت او راحت په حال کې مو څونه موده ژوند تېر کړی دی، یعنی په نعمتو کې مو څو کاله تېر کړي؟ ښځې ویل 80 کاله. 80 کاله یې هغه د نعمت او راحت ژوند تېر کړی و. نو ایوب علیه السلام ویل ما ته د الله عز وجل څخه حیا درېږي، زه د الله عز وجل څخه شرمېږم چې دعا ورته کوم. ما دونه موده په تکلیف کې نه ده تېره کړې لکه څونه موده چې مې په راحت کې تېره کړې ده. زه تر هغو دعا نه ورته کوم چې الهي ما جوړ کې، الهي ما ته رزق راکې، الهي د دغه تکالیفو څخه مې خلاص کې، تر څو چې 80 کاله نه وي تېر شوي. لکه په راحت کې چې مې 80 کاله تېر کړي دي، په مشقت او تکالیفو کې هم 80 کاله صبر کوم. د دغه جواب په اورېدلو سره د ایوب علیه السلام ښځه ناامیده شوه. د مخه یې دا فکر کاوه چې شاید د دغه تکالیفو او مشکلاتو څخه ژر خلاصه شي. او اوس چې دا جواب واورېدی نو ویل تر کومه وخته به دا مشکلات وي. ایوب علیه السلام ته قهر ورغی او په الله جل جلاله سره قسم یاد کړي که زه الله سبحانه وتعالی جوړ کړم 100 لښتې یا 100 چلاخې به دې وهم. ته څنګه د الله جل جلاله پر امر او قضا اعتراض کوي؟ وختونه دې تېرېږي. د ایوب علیه السلام ښځه هم و داسې حال ته ورسېده چې اوس یې خلق د خدمت لپاره نه قبلوي، ځکه خلق بیرېده چې هغه د میړه مرض یې د دې په واسطه موږ ته رانقل نه شي. خلقو دا فکر کاوه چې د ایوب علیه السلام مرض ساري مرض او د دې په واسطه به موږ ته رانقل شي. نو یې دا هم د خپل خدمت لپاره په خپلو کورو کې نه قبلول. نو اوس چې کار نسته، ایوب علیه السلام په لوږه شپې او ورځې تېروي،
خو یوه ورځ ښځې خواړه ورته راوړل. ایوب علیه السلام په تعجب کې شو، ویل دا خواړه دې د کومه ځایه راوړل؟ چا درکړه؟ ښځې حال نه ورته ووایه، خبره یې تېره کړه. مګر اصلا دا تللی و، خپل وریښتان یې خرڅ کړي وه، د خپل سر نیم وریښتان یې وخرول او خرڅ یې کړل. په هغه پیسو یې خواړه رانیول چې دا او د دې میړه ایوب علیه السلام یې وخوري. پس له څو ورځو هغه خواړه خلاص و، ښځه ولاړه او پاته وریښتان یې هم وخرول او خرڅ یې کړل. بیا یې یو څه خوراکي مواد کور ته راوړل. ایوب علیه السلام په تعجب کې شو چې دا خواړه د کوم ځای څخه راوړي. ویل د یو چا خدمت دې کړی دی؟ ښځې ویل یا. نو ویل دا خواړه دې د کوم ځای څخه راوړل؟ ښځه چپ ده، جواب نه ورکړ. ایوب علیه السلام ډېر ورته وویل، حال راته ووایه، په عذر او عجز ورته وایي خواړه دې د کومه ځای راوړل؟ ښځې چې سر په پوړني کې تړلی و، پوړنه یې خلاص کړي، که ګوري چې د ښځې سر خرولی دی. ویل وریښتان مې خرڅ کړه او دغه خواړه مې راوړل. اوس چې خبره تر داسې اندازې ورسېده، نو ایوب علیه السلام داسې یوه خبره وکړه چې په هغه کې په صراحت او ښکاره ډول سره دعا نسته. الله عز وجل په سورة الانبیاء کې دغه د ایوب علیه السلام مناجات بیانوي او فرمایي: وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یعنی کله چې ایوب علیه السلام خپل رب ته ورغږ کړه، ویل الهي ما ته ضرر په بدن کې مریضي را رسېدلې ده او ته تر ټولو مهربانو مهربان یې، یعنی تکلیف را رسېدلی دی او ته ارحم الراحمین یې. دا یې ونه ویل چې الهي جوړ مې کې، رزق راکې، یعنی ته زما په حال تر ما خبر یې و بیان او تفصیل ته ضرورت نسته. شکایت او دعا ته ضرورت نسته، ته په هر څه عالم یې او ته پوهېږې. الله عز وجل دغه موضوع د سورة صاد په 41 نمبر آیات کې هم بیانوي او فرمایي: واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. او یاد که زموږ بنده ایوب علیه السلام کله چې خپل رب ته یې غږ کړه، ویل الهي شیطان په آزار او تکلیف سره مس کړی یم. نصب ستړیا او شقا ته ویل کېږي. ایوب علیه السلام د نصب او عذاب د خپل درد او رنج نسبت و الله عز وجل ته نه وکړي، بلکې د دغه عذاب نسبت یې و شیطان ته وکړي چې الله عز وجل ته نزاحت او پاکي ثابته کړي. او دغه رنګه موږ هم په دعا کې وایو: والشر لیس الیک. موږ هم د شر او بلا نسبت و الله عز وجل ته نه کوو. ایوب علیه السلام د ځان دپاره دعا ونه کړه، فقط خپل حال یې بیان کړ، ویل مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. الله عز وجل فورا دا د دعا قبوله کړه. تاسې وګورئ، ایوب علیه السلام نبی الله کولی سوای چې په هره لحظه کې دعا وکړي او الله عز وجل یې هم دعا قبوله کړي، مګر ایوب علیه السلام صبر کاوه، نو ځکه په صبر کې مثال او پیشوا وګرځېد. د بشر په ټول تاریخ کې د ایوب علیه السلام په صبر سره مثال ویل کېږي. وایي صبر ایوب. کم وخت چې ایوب علیه السلام و خپل رب ته ورغږ کړه، الله عز وجل د ده څخه عذاب لرې کړي او د جبریل علیه السلام په واسطه یې ورته وفرمایل: ارکض برجلک. په خپله پښه ځکه ووهه. ایوب علیه السلام هم ځکه په پښه ووهل. د هغه ځای څخه د اوبو چینه راپورته شوه. الله جل جلاله فرمایي: هذا مغتسل بارد وشراب. یخه چینه د مځکې څخه راپورته شوه او د الله عز وجل د طرفه ورته وویل شوه چې دا د غسل یخ ځای دی او د څښلو اوبه دي. یعنی د دغه چینې په اوبو غسل وکړه او ویې څښه. علماء کرام وایي کم وخت چې ایوب علیه السلام په دغه اوبو غسل وکړي، خارجي د باندنۍ مرض یې ایسته شو، او چې دغه اوبه یې وڅښلې، داخلي مرض یې ورک شو. دا د الله عز وجل د طرفه فضل او احسان. ایوب علیه السلام په ټول لحظو کې جوړ شو،
هغه پخوانی صحت او قوت ورته راوګرځېدی. ښځه یې چې د کم کار دپاره تللې وه اوس و دغه ځای ته راغی. ایوب علیه السلام ناست دی او دا یې نه پېژني چې دا ایوب علیه السلام دی. ویلي ده چې ایوب علیه السلام نسته او یو سړی ناست. نو یې د هغه سړي څخه پوښتنه وکړه، ویل هغه مریض ناجوړه نبی الله دی نه ولیدی؟ هغه چیرې دی؟ ما خو دلته پرې ایښی و او اوس نسته. او په والله ما داسې څوک نه دی لیدلی چې تر تا دې د هغه سره مشابه وي. کم وخت چې هغه جوړ و، یعنی کم وخت چې هغه جوړ و عینا دغسې و لکه ته. ایوب علیه السلام ویل زه دې نه وپېژندم. ښځې ویل ته څوک یې؟ ویل زه ایوب یم. سبحان الله، په څو لحظو کې هغه 18 کلنی مرض ولاړ. دا د الله عز وجل رحمت او نعمت او الله عز وجل هغه د اهل او کورنۍ نعمت هم برته ورکړي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې الله عز وجل یوازې پر ایوب علیه السلام فضل او احسان ونه کړي، بلکې د ده علیه السلام پر زوجې هم احسان او فضل وکړي. هغه زوجه چې هغه هم په دغه لوی تکلیف او عذاب کې د ده سره ملګری و او پر لوی تکالیفو یې لوی او عظیم صبر وکړي، هغه یې هم بیرته ځوانه کړه. الله عز وجل د دې ځواني بیرته پر راوګرځول او د ایوب علیه السلام د دې څخه 26 اولاده پیدا. الله عز وجل فرمایي ووهبنا له اهله ومثلهم معهم، او ومو بخشل ورمو کړه دته اهل دده او په مصر د هغومو نور هم ورکړه. علماء کرام وایي چې 26 یوازې زامن و، نر اولادونه بې له لوڼو، او الله عز وجل فورا هغه مال او دولت هم بیرته ورکړه. بیا غني او مالدار شو. دا ټوله کارونه فوري او ژر تر ژره وسوه. صحت یې په یوه لحظه کې ورته راوګرځېدی، د ښځې ځواني یې په یوه لحظه کې راوګرځېده، دغه رنګه په یوه لحظه کې مالداره او غني هم شو. امام بخاري، امام احمد او نور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې ویې فرمایل کم وخت چې ایوب علیه السلام غسل کاوه کالي یې کښلي وه او غسل یې کاوه چې په یوه وار د ملخانو سیل پر راسي. او تاسې ته معلومه ده کم وخت چې د ملخانو سیل راسي څونه ډېر د آسمان مخ یې پټ کړي، نو الله عز وجل ملخان راولېږل او پر ایوب علیه السلام راکښته کېده. که ګوري دغه ملخان ټول د سرو زر وو. په اول کې ایوب علیه السلام دغه ملخان ټولول په خپلو کالو کې ایښول. د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه یا ایوب الم اکن اغنیتک عما ترى، یعنې دې ته ضرورت نشته چې دې ټولوې، هغه دې در باندې اوري رالویږي. ایوب علیه السلام ویل بلا یا رب، مګر ستا د برکاتو څخه ماته غنا نشته، دا زه چې ټولوم دا د الله عز وجل د طرفه برکت دی. مقصد دا چې د ایوب علیه السلام صحت، اهل او مال بیرته ورته راوګرځېده چې دا د الله عز وجل د طرفه نعمت او احسان و. اوس چې ایوب علیه السلام جوړ شو غواړي چې هغه خپل قسم پر ځای کړي. که ستاسې په یاد وي ایوب علیه السلام د خپلې مریضۍ په وخت کې د خپلې ښځې څخه د یو انساني عجز په خاطر خفه سوی و او قسم یې یاد کړی و، ویل که زه جوړ شوم تا به سل لښتې وهم. اوس ایوب علیه السلام غواړي چې هغه خپل قسم پر ځای کړي. دلته بیا الله عز وجل هغه د ده پر صابره او صادقه زوجه لطف او مهرباني وکړه او ایوب علیه السلام چې وفرمایل وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. بس وجارو د جارو و خاشو ته ویل کېږي، یعنې داسې د خاشو یوه دسته واخله چې په هغه کې سل خاشې وي، په هغه یې ووهه او ځان مه حانثوه، یعنې هغه خپل قسم به دې پر ځای کړی وي او نه به حانثېږي، یعنې په دغه وهلو سره دې خپل قسم ادا او پر ځای کړي. ورونو دغه حیله یوازې د ایوب علیه السلام دپاره وه. که نن ورځ په موږ او تاسې کې یو څوک دغسې قسم یاد کړي د هغه دپاره دغسې کار کفایت نه کوي. دا د نبی الله
ایوب علیه السلام ایوب صابر علیه السلام قصه وه چې د صبر په متعلق د هغه بهترینو او مهمترینو قصو څخه ده. یوارې د الله عز وجل د طرفه په غنا، مالداري، جایداد، اولادو او نعمتو سره امتحان کړو. په هغه وخت کې متقی او پرهیزګاره بنده و، عابد او شاکر بنده و، نه په دنیا مشغول سو او نه د الله عز وجل عبادت هیر کړي، بل واري الله عز وجل د نعمتو په زوال امتحان کړي. مال، اهل، اولادونه ځینې واخیست او په بې درمانه مرض یې مبتلا کړي. دلته یې هم صبر کاوه، د الله عز وجل حمد یې وایه او د رب العزت جل جلاله ثنا او صفت یې وایه. همیشه په تقوا او عبادت کې وو او د خپل رب څخه راضي وو. د نعمتو او آفتو په وخت کې د صالحه بندگانو دپاره مثال او پیشوا وو. د رحمان جل جلاله رضا یې مطلب او مقصد و. شیطان یې ترټلی او شړلی و. د ده علیه السلام ښځه چې رحمه یا رحیمه نومېدل او د یوسف علیه السلام د لمسیانو څخه وه. د ده علیه السلام دپاره صالحه، وفاداره او صادقه خدمتګاره وه. د ده علیه السلام د راحت او زحمت په وخت کې د ده سره صابره او یو ځای وه. چې دا د مسلمانو ښځو دپاره درس دی. خپل بیړه باید د رنځ او مشکلاتو په وختو کې یوازې پرې نږدي. مګر د ایوب علیه السلام د مریضۍ په باره کې ځینې خلق داسې حالات بیانوي چې د هغو منل نه جایز دي نه روا، او هغه د اسرائیلیاتو څخه را نقل سوي دي. هغه دا چې بدن یې شورېدی او بدبویه تر داسې اندازې چې چنجان به ځینې راوتل. خلقو د ښار څخه ویستی او هلته تر ښار د باندې د انبارو د کوټې سره یې وغورځاوه او داسې نورې خبرې چې دا ټوله د اسرائیلیاتو او کیسه نوشته کوونکو بیانونه دي، اصل او حقیقت نه لري. حال دا چې دغسې حالات د نبوت د لوړې درجې او مرتبې سره ضد او نقیض دي. انبیا علیهم السلام د دغسې منفرو مرضو څخه پاک او ساتل سوي دي. صحیح خبره دا ده هغه مرض چې ایوب علیه السلام په مبتلا و هغه یو طبیعي مرض و، د خلقو د نفرت او ناخوښۍ مرض نه و، مګر هو 18 کاله یې دوام وکړي. او په دې قصه کې دا عبرت هم شته. هغه کسان چې په آفتو، مرضو او مشکلاتو اخته وي هغه باید دا خیال او ګمان ونه کړي چې موږ پر الله عز وجل نه یو ګران او دا تکالیف زموږ د سپکاوي او بې عزتۍ په خاطر را پېښوي، بلکې دوی باید په ایوب علیه السلام پسې اقتدا وکړي. د الله عز وجل د طرفه پر مقدره تکالیفو او امتحانو باید صبر وکړي، ځکه الله عز وجل رحمان او رحیم رب په هر کار کې حکمت لري. د ایوب علیه السلام دپاره دغه مرض، دغه تکالیف د دې سبب وګرځېده چې الله عز وجل په خپل کتاب قرآن مجید کې د ده علیه السلام په باره کې فرمایي انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. نو د قیامت تر ورځې به د ټولو مسلمانانو پر ژبه د ایوب علیه السلام دغه اوصاف جاری وي چې صابره و، د الله عز وجل ښه بنده و، اواب و، الله عز وجل ته ډېر رجوع کوونکی و.